اختر ته په عربی ژبه کې عید ویل کی او عید په دې وجه کې چې ده هر کال راوپس کی مزګو ته عید وای ورکه اختر د کلوې اختر د هر کال راځي ندی ته عید ویل کی د اختر د منځ په حکم کې د علماو اختلاف ته بعضوی چې دا سنت موکد دی بعضوی چې فرض کفایي دی چې بعض مسلمانان یو کې د نور نه ګناګاری او بعضوی چې دا په هر مسلمان باندې لازم دی او صحیح خبره ده دلیل قرآن کې چې اختر موږ په هر مسلمان لازم دی د احتیاطي قولون دی کو رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې امر کړی چې دا زنانه او پیغلې جنکې چې کورو کې نه سي دوی د مرضی منځله نو چې زنانه او پیغلې جنکو ته امر کی نو دا به لازم د دې کار لپاره کی چې هغه واجبې په هر مسلمان باندې او په دې کې احتیاط هم دی مسلمانان ټول روزي عیدګاه ته منځله راځي سړی نه تاسو کې کور کې ناشي نو صحیح خبره ده او احتیاطي قولم ده چې د اختر موږ د په هر مسلمان باندې لازم دي دغه نه بد د اختر د منځ وخت د اختر د منځ وخت چې د نور درختونه نور چې روخیږي دغه نه تقریبا د 5 ساعت بعد شروع کی دغه وخت نه د ټیم شروع شو د زوال پورې مسبخین د منځ نه لکسات مخ کې دغه ټیم چي دغه نه بعد به نور زایل شي کنه د دې نور چې اسمان په دې منځ کې دغه پورې د اختر مون چې د کی د اختر د منځ ټیم شو او به دا خبر اوسریه د ستې چې د اختر د دوه اخترونو یو وړکه اختر بل لوی اختر نو په دې عید الاضحى کې مستحب طریقه ده چې څوک موز پړاوي او خطبه کوي چې هغه لږ وختي وکي ټیم دې بغیر نه اخلي دغه وجه ده چې خلک به قربانیان کوي نه چې خلکو ته موقع ملو شي د قرباني هغه مسفخین منځبوري قربانیان بږي کی او چې سره نه بجې موږ کې یو جزء اته بجې کوم یا لس بجې کوم نو ټیم به ملو شي خلکو ته قربانیان او په دې وړي کې اختر کې مستحب طریقه ده چې لګ لیډ شي دغه وجه ده چې صدقه الفطر د اختر د منځنه مخ کې وېسته پکاري سرسایه چې زمو خلکو نه چې لګ ټیم د خلکو ته ملو شي چې دوی کو سرسایه وباسي نه چې پټینو وباسي د اختر د منځه زې چې دغه سنت طریقه ده چې اختر موزو په عیدګاه کې کی جمعات کې د اختر موز کول د کمزوري طریقه ده اگر کې کی دا نه چې نه کی خو رسول صلی الله علیه وسلم د اختر موز د مصلا کې کړه دغه شان خلفای راشدین ابو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعين او ټول دا نقل چې هغه د اختر د منځونه د مصلا کې کړي په عیدګاه کې کړي او کبل پرز په جمعات کې د منځ غوړه وین رسول الله سوري د خلکو ته تکلیف ورکړي هغه پیغمبر جام مهربان پیغمبر چې خلکو ته لازم به تاسو عیدګاه ته راځي به دې سویل چې په جمعات کې دنه کوي دغه رسول الله جمعات د رسول الله د علی نقل الا جوزري موسی کې باران وري یخنی ډېرې سیلې ډېرې ډولې به هیڅ خبره نه نبی کې په دې مصلی کې یو حکمت ده د منځه د اختر د منځه چې د دې شریعت او د دې عبادت ټول دنیا ته پته ولګي ښکارش چې نن به مسلمانانو باندې خوشحالي راغلي نن هغه په دې عبادت کې مصروف دي دا به غټ حکمت چې زموږ د دین دي دشمنانو ته دا راخکاري شو ټول خلکو ته پته ولګي چې نن دوی په دې عبادت کې مصروف وي ټول راخکاري په عیدګاه کې راځي مشي د عیدګاه د میدان چې د پراخي کولاوي نډیر خلک به راځي مشي مختلف علاقو ول خلک راشي خپلوان راشي نه باغی کې یو بل سره دعا سلامونو کې یو بل ویني ډیر وخت یو بل نه دي او کته ته چې خپل جماعتونو کې کوي نو خپل جماعت کې کبار ته خو نه راوځي کړي خوشته وای چې نه د علاقې ولا په پلاني عیدګاه ته راځي نبی هغه لر علاقو ول مرز او د علاقې ولا مملته لارش ندي سو د مسلمانان په یو ذکر راځي شي یو بل بویني د خوشحالي موقع یو بل سره ملوش
ندینه دا واضح شو چې د اختر مونږ غوړه دی چې کوم ځکه دا په عیدګاه کې کول پکار دي د رسول سم طریقه او په جمعات کې وسړي وکونو کې غوړه طریقې پرې خو ده او چې کله وزري نه بیا خو هیڅ شک نشي چې جمعات کې کول بیا پکار دي چې کله یخني یا سلی یا باران د اختر د منځ طریقه په اختصار سره غدار چې 2 رکعات یې اختر مونږ 2 رکعات په اولنی رکعات کې و تکبیرونه په 2 رکعات کې سوري ها 15 په اولنی کې وی دوی کې 15 دا مسله ما تفصیلا د بلوغ المرام په شرح کې ذکر کړی په دې کې چې کوم نور اقوال دي زمو خارج کومه طریقه کې دا تفصیل مال ته ذکر کړو به باندې دلایل او صحیح دلایل په دې خبره باندې دي او د جمهور علماو طریقه ده چې اختر په منځ کې په اولنی رکعت کې و تکبیرونه او په دویم کې سوري په دویم کې 15 تکبیرونه دا تکبیرونه چې دي الله اکبر بو سره او لاسونه بو سره اوچته زموږ الحمدلله په دې مسله باندې مطمئن دي چې اختر په منځ کې د تکبیرات سره رفع الیدین شتي عبد الله بن عمر او د نور صحابه دا غوینه به کې اثر نقل لي نه بده ټینګ کې رفع الیدین کول بګي اختر منځ ته ودري الله اکبر ایسه رفع الیدین کې بیا دا غینه بعد بل لاسونه په سینه باندې کېدي ځکه چې همیشه سره په منځ کې ولاړ نه لاسونه په سینه باندې دي تکبیرات ومنځ کې به وېسه نو بعض علما دا ذکر کوي چې په دغه ټیم کې بلکې الله حمد و ثنا به مثال کې سره ولاړ الله اکبر وي سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله څه ذکر وي اگر که بدی باندې دلیل نشته ته وایي صحیح خبره ده چې بدی باندې دلیل نشته چې تکبیرات باندې منځ کې ذکر وي سره غړې ولاړ هیڅ خبره بدی باندې دلیل نه راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه تکبیرات باندې منځ کې ذکر کاوه بل چې تکبیرات ډیر مختصر وي اکثر به ذکر ته موقع نه برابرۍ نه کله چې سوره فاتحه وي دغه سره به سورته وي او مستحب طریقه ده د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې هغه د اختر مونږ جهرن کو امام به د قرات په جهر سره کوي او دغه په اولین رکعت کې سبح اسم ربک الاعلى په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه دا ویل پکار دي په بعض روایتونو کې دا راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم په اولنی رکعت کې سورۃ قاف ویلې قاف القرآن المجید او په دویم سورۃ کې رسول صلی الله علیه وسلم په دویم رکعت کې په اولنی رکعت کې رسول صلی الله علیه وسلم سورۃ قاف ویلې په دویم رکعت کې رسول صلی الله علیه وسلم اقتربت الساعه وانشق القمر سورۃ القمر ویلې پس یې مسلم کې دا روایت دا مستحب طریقه ده امام له پکاره چې هغه یا سورۃ الاعلى او سورۃ الغاشیه وي او یا سورۃ قاف او سورۃ القمر د دې تلاوت کې اگر کدا لازم ندي خو نه خیر ټول د رسول الله په طریقه کې لري او خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او خلر بلارو کې د رسول الله لار ده نو غوړه طریقه لري چې انسان امامتی کوي ناغدي د سورته وي دغه نه بعد چې د منځنه سلام وګرځو نو سبا کوي تصویرام به جوړي ها کیمرا بشټاټږي چې چولې انسان چې بے شرم شي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د پوخانی پیغمبرانو هغه د کوم وحی شی و باغی کې یو دا خبره وا اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله د بکی حیا نه نبی ته هر څه کولای شي نو پیغمبرانو ته د وحی شی نبوت په خبرو کې یو خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت حیات بکینینو تانا د هر کار توقع کې دیش یو سره د دومره خلکو په منځ کې ناشي راغلي د الله دی د اولو لپاره دی راغلي د منځ لپاره دی الله دی نعمت شکر ادا کول لپاره راغلي بدی کې علما ناشتي بدی کې دیندار خلک ناشتي بدی کې ډېر او چې د انسانان ناشتي نو بدی ایدګه کې زنانه مشتي بدی ایدګه کې ماشومان مشتي بدی کې ډېر خلک شتي او دبا موبایل باندې ولې تاویګره ولې ویډیوګانې و جوړي دا به شرم انسان کاری تاسو ما سره د خبر اتفاق کوي کنه کوي